دې قرض ورته الله نه معاف کوي، پر دې حق ورته الله نه معاف کوي، په د چا قرض الله هغه نه معاف کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به جنازه کوله د چا به پې قرض و امام الانبیا به جنازه نه کوله، اله به یې هغه جنازه کوله چې کس به راغې ذمہداری به یې د قرض واغسته چې د ده قرض به زه ادا کم، اله به امام الانبیا وی الله اکبر نیت به یې وتړو، اله به یې جنازه کوله. مونږ معاملاتو کې ډیره کمزوري ده نن، جماعت کې د الله نه یریږو خو چې کله پټي کې پوله سیده کوو هلته بیا مشر ونه ویني نو، هلته بیا بابا ونه ویني نو، جماعت کې به ټوله شپه جماعت کې رونی خو چې د پولې خواله یې ورشي او ته یې په پوله کې وویني تا ته به یې د ایمان پته ولګي. ایمان ورله هلته وتله چې کله دی د پوله چا سره نیغی. ما یو سړی پوله کې داسې ونه لیده چې یاره خیر دی که زما څه حق تا ته دروړي ما تا ته بخلی خو ګورې ستا د حق نه یریږم. نو یو به وایي دا پوله دې پله ده، بل به وایي دې پله ده، یو داسې ونه وي چې نه دا پوله زما طرف ته ده، دا دغلته نه ده، خیر دی ګټه دغلته ده او ته دیوال په دې ځای وکړه خو چې ستا حق ما ته روانه. نو چې پولې له ځینو جنګ وي، چې پولې له څوک نیغولو له ځینو ځان سره به اول ټوپکې وړي، پته ده ورته چې زه به د ده حق لاندې کوم او دی وی دی به د ده نه به حق لاندې کوم. هلته د الله نه یریږي. جماعت ته چې راځي څومره ښکلی صفا سوتره را روانې او په اوداسه کې را روانې داسې پولې له هم لاړ شه که نه. وایي په دې کې چاته ضرورت دی، په دې کې خلق سله رابلم، زما حق دی تا ته ووړي خو چې ستا حق ما ته روان او دې به لګي د لویشت ځمکې دپاره به پرزول کوي. دا یوه لویشت ځمکه چې ته لاندې کې دا به څومره غنم وکړي، دی کې به څومره آبادۍ راشي، کمره به پکې راشي چې لویشت ځمکه لاندې کې. دا نن یوه لویشته او په میدان محشر کې به دا اوه لویشتي او ستا غاړې ته به یو امیل پروت یو تاک دا به دې غاړې ته پروت او د الله په دربار کې به حاضري کوي. د الله دربار ته به ورځې دا به یوه لویشت نه وي، چې مرله دې لاندې کړه دا به مرله نه وي، دا به اوه مرلې ځمکه به دې غاړې ته پرتې او د الله په دربار کې به حاضري کوي. ستا حق دې راوړي خیر دی، زما حق دې درواوړي خیر دی، خو چې ستا حق به ما را نشي هلته بیا نشم کولی. حدیث مبارک کې راځي قیامت په ورځ به یو کس راشي په سټ په یې اوښ ناست، د چا په سټ په غوا ناست، چې چا کم شی لاندې کړی نو د چا په سټ په پټي پراته